بسم الله صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان ترک نړیوال څلورم نندارتون د ترکیې سوداګرو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په همکارۍ د 4 ورځو لپاره په کابل کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د دوړ هیوادونو څخه 80 شرکتونه په 100 غرفو کې خپل محصولات او خدمات نندارې ته وړاندې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر محمد قربان حقجو د سه شنبه په ورځ د دې نندارتون د پرانیستلو پر وخت ویل دا ډول نندارتونونه کولای شي د دوړ هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پر ودې دا خپل یو فرصت دی د افغان سوداګرو لپاره چې د ترکیې له لارې له نړۍ سره وصل شي. بهرني شریکان افغانستان ته راوړو، څو د زراعت په برخه کې پانګونه وکړو او هغه صنعت چې زراعت پورې اړه لري د مدني موادو پروسس ته د صنعت زمینه برابر کړو. 4 کاله مخکې چې موږ لومړی نندارتون پرانیست، د سوداګرۍ حجم مو 1.950 میلیونه ډالر و، خو نن ورځ 9% پکې زیاتوالی راغلی او 300 میلیونه ډالر ته رسیږي. په دې نندارتون کې بیلابیل ساختماني مواد، زراعتي ماشینونه، الکترونیکي خدمتونه، خوراکي مواد، جامې او فرنیچر په 40 افغاني غرفو او 150 ترکي غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي وو. د افغان ترک لومړنی نندارتون په 1990 کال کې په کابل کې جوړ شوی وو چې د ترکیې ساختماني مواد پکې نندارې ته وړاندې شوي وو. تیر کال هم په دا ډول نندارتون کې د ترکیې بیلابیل محصولات نندارې ته ایښودل شوي وو چې 100,000 کسانو ترې لیدنه وکړه. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال چې په دې نندارتون کې ګډون کړی وو زیاته کړه چې ترکیې په 100 کلونو کې په افغانستان کې د لوړ کیفیت پراختیايي کارونه ترسره کړي. نوموړي له ترکي سوداګرو څخه وغوښتل څو له افغان سوداګرو سره خپلې هلې ځلې جاري وساتي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ترکیې سفیر اسماعیل آرامز هم د دا ډول نندارتونونو جوړول د دوړ هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره ګټور وبلل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په 1991 کال کې له ترکیې سره یو موافقه وکړه چې له مخې تر راتلونکو 10 کلونو پورې په افغانستان کې د افغان ترک نندارتونونه جوړیږي.